جنرال دوستم وایي احمد مسعود له طالبانو سره په جګړه کې یوازې دی، خو د بریا په اړه یې ډاډمن یم. احمد مسعود د ملي مقاومت جبهې مشر وایي له طالبانو سره چې پر افغان واکمنۍ کوي یوازې په جګړه کې دی او له نړیوالو مرسته نه ده ترلاسه شوې. هغه ټینګار وکړ چې دی ډاډه دی چې د طالبانو په وړاندې به یې وګټي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. مسعود له بریتانوي مجلې سپیکټیټر سره په مرکه کې ویلي چې د ملي مقاومت جبهې NRF په تیرو 11 ورځو کې پر طالبانو 11 بریدونه کړي چې وروستي بریدونه د طالبانو مرکز څیرمه شوي چې ګڼ شمېر طالبان یې وژلي او ټپیان کړي. هغه زیاته کړه چې یاد محاذ د طالبانو د پراخ او بشپړ برید توان نه درلود او له همدې امله یې چریکي جګړې ته مخه کړه او د طالبانو پر پوستیو بریدونه وکړل. هغه وویل د مقاومت جبهه هغه وسلې چې د امریکا او شوروي له جګړې څخه پاتې وي د طالبانو پر ضد کاروي او یا یې له تور بازار څخه ترلاسه کوي. مسعود وویل چې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط په لومړیو کې له امریکایي چارواکو سره کتلي، خو له امریکا څخه هیڅ ډول مالی او وسلې نه دي ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د ده په مشرۍ د مقاومت جبهې په بشپړه توګه یوازې ده. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.